السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو د افغان پښتو ټیپس چینل څخه تاسو په خدمت کې حاضر یم. ګرانو کتونکو که تاسو په یوټیوب کې کومه ستونزه لرئ نو کولی شئ چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. انشاءالله تاسو ته به د یوټیوب باره کې ویډیوګانې راځي. نو زموږ نوې ویډیو ده چې څنګه کولی شو چې کاپي رایټ کلیم چې د هغه له منځه یوسو. که تاسو ته کلیم راغلی وي د کلیم چې د هغه د خپلې ویډیو څخه لرې کړو یا د خپل چینل څخه. نو دا زما یو ویډیو ده، تاسو کتلی شئ په دې باندې تقریبا 9 لکه نه زیات ویوز راغلي دي او په دې باندې کاپي رایټ کلیم راغلی. نو زموږ نوې ویډیو دې باره کې ده چې څنګه کولی شو چې کاپي رایټ کلیم چې د هغه د خپلې ویډیو څخه لرې کړو یا د خپل چینل څخه. تاسو به خپل ویډیو منیجر ته راسئ او د کاپي رایټ باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ نو تاسو به د سی ډیټیل باندې به کلیک وکړئ. نو دلته اوس تاسو د هغه د ویډیو چې څنګه کلیم راغلی ده د چا لخوا نه راغلی، که څنګه یوټیوب ویلي وو مخکې چې زموږ به د دې کلیم په اړه مکمل معلومات ورکوو، خو اوس چې دلته ما صرف دا نوم لیکلی ده، داسې خاص معلومات نه درکړي چې دا کوم نوم ده. دا په دې په اړه ما هېڅ معلومات هم پیدا د چا لخوا نه راغلی ده. دلته یې هغه وخت لیکلی چې د 0 سیکنډ څخه نیولې 4 منټ 10 سیکنډه پورې دا کلیم چې ده صرف د اډیو کلیم ده. نو اوس دا په څو طریقو تاسو له منځه وړای شي. یو خو دا چې تاسو باید د دې کس په خلاف باندې یعنې دا کلیم څه ډسپیوټ کړي یا دا ورته وایي چارج ورته وایي، نو تاسو باید دا کار وکړئ. نو کله چې تاسو مطمئن یاست چې دا ویډیو زما خپله ده نو تاسو په دې ډسپیوټ باندې کلیک وکړئ. کله چې دلته کلیک وکړئ نو تاسو ته به دا یو بله او کومه ستاسو نه نو دا تاسو معلومات کتلی شئ. دلته به دا بکس به کلیک وکړئ، کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. کله چې دلته کلیک وکړئ دلته تاسو ته لیکلي دي چې اوریجنل کانټنټ ته وایي چې دا ویډیو ستا خپله ده، اوریجنل ده. که چېرته دا ویډیو ستا خپله وي یا اوریجنل وي نو بیا دلته کلیک وکړه، او که ته د ویډیو لیسنس لري نو بیا دلته کلیک وکړه، او که دا پیر یوز کې راځي نو هم کولی شي دلته کلیک وکړي، او که دا په پبلیک ډومین کې راځي نو دلته کلیک وکړي. نو ته به حتما ځکه چې دا ویډیو که ستا اوریجنل وي نو ستا او ته د دې مالک یې نو ته به دلته کلیک کوې اوریجنل کانټنټ او کنټینیو باندې به کلیک کوې. دلته اوس مهم دا دی چې دلته لیکلي تا ته چې که دا ویډیو تا د ټي وي یا ټلویزیون د سکرین څخه ریکارډ کړی وي نو ته دې مالک نشي جوړېدی. که دې ویډیو کې تا د بل چا موزیک استعمال کړی نو ته دې ویډیو مالک نشي جوړېدی، یعنې ته د دې ویډیو مالک نه یې، دا ویډیو د بل چا ده. دلته تا ټول هر څه لیکلي، که دا ویډیو ته د سی ډي نه رااخیستې وي او ته د دې ویډیو مالک نشي جوړېدی. نو که دې نه دا کوم چې لیکلي که په دې کې یو هم نه وي او ته پوهېږې چې دا ویډیو زما خپله ده نو ته بیا په دې بکس دې ځای باندې به کلیک وکړي، دا ورته نښه کړي او کنټینیو باندې به کلیک وکړي. نو دلته تا نه دا ویډیو په اړه چې دی ته دلته کوم څه چې غواړې چې دا زما خپله ویډیو ده او دا زما اوریجنل کانټنټ ده دلته به د هغه په اړه ولیکې. خو دا ایمیل چې ده دا مستقیما هغه کس ته ځي کوم چې تا ته کلیم ورسوی، دا د یوټیوب سره کوم کار نه لري. نو د یوټیوب ته ځي دا ایمیل دا صرف مستقیما هغه کس ته ځي کوم د خوا نه چې تا ته باندې کلیم راغلی ستا په ویډیو باندې، دا ایمیل چې دا مستقیما هغه کس ته ځي. هغه کس ته به داسې کوم چې تا لیکلي دي دا به هغه کس ته ولاړ شي. نو هغه کس به بیا که چېرته دا ویډیو د هغه کس وي یا د هغه سره کوم اسناد وي نو هغه بیا ستا خلاف بېرته هغه څه چې غواړي هغه کولی شي. یوټیوب ته ویلی چې دا زما ویډیو ده، زه د دې اسناد لرم یا زه د دې مالک یم. که دا ویډیو د هغه کس نه وي نو هغه کس بیا همداسې یې پرېږدي ایمیل یا یوټیوب لخوا امکان چې هغه کس ته ایمیل ځي هغه ته دومره ویل کېږي چې دا ویډیو چې ده دې کس د دې ویډیو په باره کې ده تاسو ته ایمیل استولی د کوم کس چې دا کلیم ورکړی ورغلی ستا لخوا نو هغه وایي چې دا زما خپله ویډیو ده. که ته په دېرش ورځو کې دې که ایمیل ته جواب ویلی شي نو ووایه، که نه شي نو بیا موږ مجبور یو چې د هغه کس نه هغه کلیم لرې کړو. نو که په 10 ورځو کې هغه کس کوم څه وکړه که نه نو بیا په 10 ورځو کې به تاسو ته دا کلیم چې دا یوټیوب هغه اتومېټیک لرې کړي. او که دې کس تا سره دعوه وکړو نو بیا دا خبره چې ده بیا د یوټیوب کوم محکمه چې د هغې ته ځي بیا به تاسو خپل اسناد وړاندې کوئ چې دا چې اسناد صحیح وو نو بیا به هغه ویډیو د هغه وي. یو لاره خو یې دا شوه، دا ټول هغه ورته نښه کوي. او دلته یو بل خبر هم ده چې تاسو ته لیکلي دي زه په دې پوهېږم دا هم باید ته نښه کړي که چېرته به دا دعوه چې ده د دې کس سره چې کوم دعوه کوم د دې ویډیو په اړه که چېرته دا دعوه زما غلطه وي نو په دې کېدی شي زما د یوټیوب چینل چې د ټرمینیټ شي. نو دا هم تاسو دلته د یوټیوب د چینل د بندېدو خطر هم شته. که چېرته تاسو غلطه دعوه وکړئ یا تاسو غلط مشکل جوړ کړئ چاته نو ځکه چې دلته خو یو یوټیوب
ته هم جنجال ده او دا کس لپاره هم جنجال ده چې تا ته ایمیلونه بېرته جواب یا نو په دې کېدای شي ستاسو چینل هم ډسیبل شي. نو که تاسو وایئ چې دا زما خپله ویډیو دلته به خپل هر څه ورته ولیکئ او له هغه وروسته به دلته خپل نوم ورته ولیکئ او سبمیټ به کړئ. او یو لاره خو دا شوه او یو لاره یې بله ده چې هغه لاره نو تاسې بغیر د کوم جنجال نه تاسې کولی چې دغه کلیم چې د هغه لرې کړئ د اډیو کلیم که د ویډیو که د اډیو هېڅ خبره نه ده. تاسو به دې هغه ته راسئ دا خپلې ویډیو ته او به دې پین چې درته ښکاري د قلم نښان په دې باندې به کلیک وکړئ او بیا به دا ایډیټر باندې به کلیک وکړئ په دې څنګ کې. نو دلته چې ده اوس دلته تاسو بغیر د جنجال نه دا کلیم چې د ختمولی سئ خو دې سره به ستاسو هغه ویډیو چې د هغه بیا نو خرابېږي ځکه چې تاسو به یا ورته اډیو بدلوئ یا به هم دا ویډیو که په ویډیو راغلی وي هغه ویډیو به کټ کوئ څومره چې هغه یې ټریم کوئ وي. نو دلته که تاسو اوس زما به دې اډیو باندې کلیم راغلی زه چې په دې اډیو باندې کلیک وکړم دلته اډ باندې به کلیک وکړم دلته چې اوس تاسو راسئ دا د اډیو یوټیوب خپل هغه اډیو دی کوم چې نو دا هغه د یوټیوب خپل اډیو دی په کوم باندې چې د یوټیوب لخوا کلیم چې د هغه په دې باندې د یوټیوب کلیم نه راځي لکه چې چا دا د یوټیوب لخوا درکړل کېږي فري تا ته کولی شي خپلې ویډیو کې استعمال کړي. نو دلته په دې دلته چې هره یو اډیو ستا خوښه وي هغه کولی شي چې دې کې خپلې ویډیو کې اډ کړي دا اډ ټو یور ویډیو دلته باندې به کلیک وکړي کومه اډیو دلته بیا وګوري چې کوم صحیح وي په دې اډ یور ویډیو ټو یور ویډیو باندې به کلیک وکړي. نو دلته تاسو کولی شئ چې د دې خپلې ویډیو هغه اډیو چې د هغه ورته بدله کړئ. دلته ټولې اډیوګانې تاسو راځي هغه ټولې وګورئ کومه چې خوښه سوه هغه خپلې ویډیو ته یعنې ستاسو هغه مخکینی اډیو چې کوم چې کلیم راغلی هغه به لرې او ستاسو د نوې اډیو چې ده دا به په دې کې اډ شي. ستاسو کلیم به ختم شي خو ستاسو هغه ویډیو چې ده نو د هغه بیا هغه موزیک چې د هغه بدل وي نو دا ویډیو به صرف ستاسو د واچ ټیم او ویوز به په خپل اندازه پاتې وي خو دا ویډیو په آینده کې تاسو د کار نه ده ځکه چې د دې اډیو چې د هغه بدله شي نو بیا په ویډیو کې داسې څه نه وي پاتې که هغه وي د میوزیک سانګز ویډیو. نو دا لارې وي د یو کلیم د لرې کولو په اړه. نو که تاسو په دې باوري یاست چې دا زما خپله ویډیو ده نو تاسو هغه مخکې چې کومه طریقه وښودله په هغې لارې ولاړ شئ او که تاسو یې چې نه دا ویډیو زما نه ده خپله یا اډیو زما خپل نه ده د دې اسناد لري یا د دې مالک نه یي نو تو کولی شئ دلته اډیو ورته بدله کړي په دې سره تاسو کولی شئ چې ستاسې ویډیو ډیلیټ نه وي او ویډیو خپل ځای پاتې وي ستاسو ویوز او واچ ټیم چې د هغه به هم کمیږي نه ځکه چې که ته ویډیو ډیلیټ کړې ستا هغه واچ ټیم او ویوز کمیږي او ستا هغه چینل چې د هغه په رینکینګ کې هم پاتې کېږي شاته او ستا ویډیوګانې هم خلکو دومره نه ښودل کېږي. نو که په دې لارې ته دا ویډیو چې د هغه ایډیټ کړي نو ستاسو هغه کلیم به لرې شي او ستاسو هغه واچ ټیم چې د هغه په خپل ځای پاتې وي. ته یو بله خبره هم ده نو دا ونه زموږ نوې ویډیو د کلیم په اړه کې انشاءالله ډېر ژر د کاپي رایټ سټرایک په اړه مې ویډیو جوړوم تاسو ته دغه په اړه هم تاسو ته مکمل معلومات درکوم کمیونټي ګایډلاین سټرایکس او کاپي رایټس دې په اړه انشاءالله نوې ویډیو غټېږي په بله ویډیو کې به تاسو ته معلومات درکړم چې څنګه کولی شو چې د کاپي رایټ سټرایک لرې کړو هغه لرې کېدای شي که نه د هغه په اړه ویډیو تاسو ډېر زر ویډیو جوړوم. نو تاسو که زموږ ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ دا چینل چې ده دا سبسکرایب کړئ او انشاءالله تاسو ته د یوټیوب باره کې ویډیوګانې به راځي حتما کوم مشکلات چې دي کوم جنجال چې په یوټیوب کې سړي ته جوړېږي نو تاسو باید زموږ چینل سبسکرایب کړئ. که تاسو زموږ ویډیو خوښه کړي یا خوښه شوې وي تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ. انشاءالله زه ډېر ژر دلته نورې ویډیوګانې هم اپلوډ کوم او ورسره انشاءالله د کرپټو کرنسي په اړه بیټ کوین لایټ کوین د دې په اړه هم ویډیوګانې انشاءالله شروع کوم له دې نه وروسته. تر بلې ویډیو پورې ماته اجازه راکړئ د الله په امان ښه وخت.